موبایل مې وایستو. نو مړه دا کوم موبایل دی؟ دا اوپو موبایل دی او ځان ته مې نوی وایستو. تو خبره وره ملګري دا فیسبوک چلوي او نه مړه او دا یوټیوب او انسټاګرام چلوي انسټاګرام څه بي آر ټي بس او پلین کوچ هم چلوي. نه مړه ته راغلې او تاسو ته ګړې او تاسو که بیا لاس کې والا ته کولو خو یې که که نه کولو مولو پرې ته راځه کېنه چې د وښیم دې باندې خو زه هم نه پوهېږم ته راځه کېنه دلته کولو که که نه ته راکړه مړه چې ځې کولو ته ما پوه نه کړې ته دس کړی دی اول زه یې کولاوم که نه لږ صبر وکړه مړه موبایل دې څه وایستو ځان در نه دا کوم موبایل دی تا ته پته ده اوپو موبایل دی اوپو او ډبل پی او اوپو نو راکړه چې کولوي کو که نه پرېږده ته کولاوم که نه ګورو چې داس کولاویږي کم طرفه ښه زه زر یې کولو که شابه لکه دا خو یې په تابوت کې هم بند کړی و دې کې خو یار دا کانټیان هم دي لرې مانا چېرته یې نوی موبایل په سترګو نه دی لیدلی بیا دې چېرته اغېښتی نه دی دا خو پکې دې دپاره وي چې دا موبایل چې کله ته کولو کې او دې کې هر څه لیکلي چې دا بټن دې دې دپاره ده او چې دې نه دې غلطه بټن وویله نو دا موبایل به دې خراب وي بیا به خراب شي ښه دا کولو که چې وي خو وینو که نه مړه دا وګوره مایې دی مایې ته لږ راکړه که نه دا خوښه تا ته مه یو 10 که بیا دې والې دا وګوره دا دا دې په څو ویشتو وروره دې خو 20 روپۍ قیمت دی خو یاره دې کې یو مسله ده نورې موبایل به ویایي نه به ډکن کولو شوه بیټري به دې پکې واچوله سیمونه به دې پکې واچولل او که نه هغې سره به بیټري بېله پرته وه یار او دې نه دام اوس نه کولاوېږي دې سره به څه کوو او دې کې سیم پته نه چې کوم ځای کې لګي صبر وکړه دې کتاب کې به وګورو که نه چې دې کتاب کې څه لیکلي دي ته دا ونیسه ځه چېرته یم هغه کار به کوې ها دې سیټ ته وګوره 3 بټنې شته که نه دا یو د تیزېدنو ده او یو د سلو کېدنو ده او یو د بندېدو کولاوېدو ده ته دا بندېدو هغه ووایه کولاوېدو هغه چې کولو شي کولو شو ښه کولو شو دا وګوره ښه هسې خلک یې چې انګرېزان داسې دي هغسې دي خپل کتاب یې ورسره راستولی چې دې په طریقې کولاوی که نه بیا به د موبایل نه خرابېږي دا کتاب دې دپاره دی او که نه دی چې بس دې موبایل کې څه شی هم ګوري نو دې کتاب نه به پکې ګوري او که نه او دا موبایل به د دې کتاب په طریقه باندې استعمالي که د دې په طریقه نه استعمالي بس بیا به خرابېږي کار به نه کوي ته دا ونیسه دا موبایل ولې ملګري ته خفه شوې زه خفه نه شوم دا ډېر د افسوس مقام دی ما ته ډېر غټ افسوس وشو ګوره ملګري په دې باندې خفه نه شوم په دې باندې خفه شوم چې انګریز مونږ ته یو دومره غوندې شی راواستولو هغې سره خپل کتاب راواستولو چې دې ته ګورئ او د دې نه چلې زده کوئ نو دې موبایل باندې به کار کوئ ګوره ملګري مونږ الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړي او بیا راته دا عظیم کتاب راکړی دی قرآن مجید او په هغه کتاب کې دا هم شته دی چې په دې کتاب په طریقو باندې تاسو زندگی تیروئ نو تاسو به کامیاب یئ او چې دې په طریقه باندې زندگی نه تیروئ نو تاسو به ناکامیاب یئ مونږ نن سبا هغې ته شا کړي ده او غیرو طریقو پسې ګرځو چې مونږ به څنګه کامیاب شو